افغانستان بالقوه د یو پیاوړي تولیدي او صادراتي اقتصاد ظرفیت لري، خو بالفعل جګړو، سیاسي کشالو او د نړۍ بندیزونو دغه هیواد څنډې ته وهلی. په دې منځ کې خصوصي پانګونه ښایي وکړای شي د معادله تر ډیره بدله کړي او خصوصي سکتور یو مات اقتصاد هم په پښو درولی شي. خو اساسي پوښتنه دا ده چې په اوسني وضعیت کې لوی پانګوال پانګونې ته زړه کوي. په ظاهر کې د دغې پوښتنو ځواب نه دی، خو شته داسې کسان چې د میلیاردونو ډالرو په کچه پانګونه کوي. آیا دا په بحران کې د فرصت لیدل دي او که نه د یو سنجول شوي اقدام خو پایلو ته انتظار؟ دغه او دې ته ورته نورو پوښتنو ته ملي پانګوال میرویس عزیزي صاحب ځواب ورکړی. زه ذبیح الله سادات یم. عزیز صاحب ډېره زیاته مننه کوم، کور مو ودان چې موږ ته مو د سوالو ځواب راکړو. مننه، ژوندی اوسئ. نن افغانستان ته له راتګ سره سم مو ځینې اقتصادي هوکړو لیکونه هم لاسلیک کړل. راځئ چې پیل له همدې ځای څخه وکړو چې په کومو برخو کې به دغه هوکړه لیکونه نن لاسلیک شول او د افغانستان لپاره به دغه کوم داسې یو ښه زیری اوسیږي. کوم قراردادونه چې دا لاسلیک شو دا د مربوط د هغه 10,000 میګاواټه برق دی چې تفاهمنامه یې 5-6 میاشتې دمخه امضا شوې وه. د هغه 10,000 میګاواټ برق چې موږ ویلي چې په 15 کلونو کې باید دا سرته ورسو، د هغې جملې نه د 850 میګاواټو د برق قراردادونه چې 310 میګاواټه د سولر برېښنا ده چې 100 میګاواټه په باریکاب کې او 100 میګاواټه په نغلو کې ده او په 130 میګاواټه غزنی کې او د زغالو فابریکې چې دی هغه یو فابریکه په تخار کې یو په بغلان کې. دا هغه اول سټپ ده. نو موږ داسې پروګرام لرو چې موږ هغه د 15 کالو ته لا ونه ګورو. په دې کال کې موږ اعظمي تر اخر د کاله پورې داسې 2-3 نور پروګرامونه هم جوړ شي چې هغه به 2,000-3,000 میګاواټه برېښنا قراردادونه به هغه به امضا شي. دا هغه نن هغه قراردادونه امضا شو چې دا فابریکې موږ خریداري کړي دي، دا ماشینالات تخنیک موږ خریداري کړي او پس د یو میاشت نه په جریان کې دا د راتلو په حال کې شروع کیږي. دا چې وطن ته رارسیږي یعنی 2-3 میاشتې وخت در به نیست چې دا راورسیږي افغانستان ته. وخت چې راورسېده همزمان مثلا 2-3 میګاواټ نور چې هغه مثلا فابریکه په بل دوام هغه چې په حیرتانو کې ده د 1000 میګاواټو برخو 2000 میګاواټو په هغه کې په بامیانو کې ده او په همدا رقم ته د په هرات کې. عزیز صاحب یو پوښتنه چې د ډېرو هیوادوالو سره دغه پوښتنه مطرح کیږي، اصلي انګیزه څه وه چې تاسو په اوسنیو شرایطو کې د 10,000 میګاواټه برېښنا لپاره تر 10 میلیارده ډالرو پورې پانګونه وکړئ؟ دغه انګیزې په اړه که راته ووایئ، یعنې دغه کوم داسې څه و چې تاسو دې ته لومړیتوب ورکړو؟ داسې خبره ده چې اول خو دا وطن زموږ وطن ده، په دې وطن کې مو خاپوړې کړي، په دې وطن کې لوی شوي یو که نه. او داسې ده چې په دا ټوله دنیا په د آخر 10 کالو کې ارتقا وکړه او پیشرفت یې وکړه. په دا 10 کالو کې چې دا موبایل تلیفونونه ووته، مثلا وای فای راووته، پس انټرنټ راووته، کمپیوټر راووته، دا شیان راووته، د دنیا هم ډېر زیات مخ ته لاړه. خو متاسفانه افغانستان څه په دې وخت کې په جنګ کې مبتلا و. او بل افغانستان داسې ده چې افغانستان ډېر موړ هیواد ده. دا به مې شا اورېدلي خو داسې موړ هیواد یې دا رقم ته ده مثلا چې که تاسو مقایسه کوئ د هغه هیوادونو ته چې هلته هېڅ شی نشته دي، لکه دوبۍ، لکه کوریا فرضاً. ولې دې هیواد کې دونه وسیع بهترین اوبه، بهترین زراعت، بهترین هوای مناسب مالداري ته او بېنهایت زیات معدنونه، په ډېر کافي شکل معدنونه، یعنی ډېر هیوادونه د خپل انرژي د حل دپاره د کوم ملکونو نه زغال واردوي، د کوم ملکونو نه ګاز واردوي او افغانستان هغه ټول شی موجود لري. دا غني هیواد نه ده. ګوره چې د اروپا کې دا نن ورځ اروپا
دا نن 80% برق د هغوی په زغالو ده دا نن ورځ هم او د دوی زغال زیاتره د مختلفو هیوادونو واردوي ګاز زیاتره د روسیې نه وارد او د قطر نه واردوي د یو ځای نه بل ځای نه واردوي د ګازو فابریکې پې چلوي ښه نو افغانستان په حقیقت کې ډېر شیان لري خو تر اوسه دا یو شی ده چې لکه یو سایف ده چې دا نوی دغه کلي د دې سایف باید انرژي باندې هغه د صورت چې انرژي باید فعاله شي بله په ما مخکې نن ورځ د خپل خبرو کې مو ویلي ګورې وروسته د دوهم نړیوال جنګ نه اروپا تقریبا د منځه تللی و تکه شوی و افغانستان لا پرې ډېر ښه و افغانستان تر جرمني ښه و دا اوس چې افغانستان نه وایي د جنګ نه خلاص شوی ده ولې وخت چې اروپا د جنګ نه خلاص شو افغانستان د اوسنی حالت تر جرمني او تر دا ډېرې اروپایي هیوادونه ښه و ولې دوی ولې زر په پښو ودرېدل دوی اولین هغه یې څه ورته وایي اساس د انرژي باندې هغه وکوله څه ورته ډېر زر په زرو فابریکې د زغالو سنګو د ګاز د تولید دپاره د برق د تولید دپاره او د ګازو د فابریکې د برق د تولید په خاطر باندې دوی جوړ کړي ځکه دوی پوهېدل چې په انرژي باندې موږ هر څه کولی شو او بې انرژي نه هیڅ شی نشو کولی د همدغې پوښتنې په اړوند کې و دې ته هم راشو ډېری خلک په دې یو ډول نیوکه داسې کوي چې عزیزي صاحب د جمهوریت په 20 کلونو کې هم په افغانستان کې ستاسو ګروپ یو له هغو شرکتونو څخه و چې ډېر زیات د سون توکي دوی افغانستان ته راوړل اما په هغې وخت کې په دغه اندازه باندې پانګونه یا سرمایه‌ګذاري په افغانستان کې نه ده ترسره شوې په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان د ډېری هیوادونو تر فشار لاندې هم د ډېری هیوادونو په رسمیت هم نه پیژني په دغسې شرایطو کې څنګه ممکنه ده چې د 10,000 میګاواټه برېښنا دپاره تر 10 میلیارده ډالر تاسو پانګونه وکړئ زه به ډېر ساده مثال درته ووایم زه وخت چې افغانستان وتلم دا 1989 کال و بیرته افغانستان 2003 کال کې راغلم او په دې ارزو راغلم چې ډېر شیان باید دې وطن کې خپل جوړ کړم خو ما تر حد الامکانه پورې په هغه وخت ما د تیلو بزنس و ما ته حد امکانه پورې مثلا ذخایر د تیلو ذخایر د ګازو په حیرتانو کې جوړ کړ په کابل کې مې جوړ کړ پټرول سټیشنونه مې جوړ کړه او څه بلډینګونه ما په کابل کې جوړ کړ مثلا عزیزي بانک مې جوړ کړ اسلامي بانک مې جوړ کړ خو خبره دا وه چې هغه تیر رژیم حقیقت درته وایم زه داسې نه زه یو سیاسي سړی نه یم هېچ چا پورې زه تړلی نه وم نه جمهوریت کې او نه اوسني امارت اسلامي کې هم دا رقم ده یعنې زه هېڅ هغه وخت کې داسې و چې هغه سیستم د دولتي ډېر فاسد سیستم و او ډېر زیات دا زموږ کارمندانو چې دلته دغه بلډینګونه جوړول یا دا شیان یې جوړول ډېر ځورېدل د هر خوا نه ډېر په تکلیفېدل ډېر ځورېدل ډېر کشېدل او زه خو ګوره هغه حقیقت وایم که نه ما د پیسو په خاطر باندې هېڅ وخت سر چاته نه ټیټ کړی یعنې داسې نه چې زه باید پیسې لاسته راوړم او زه باید د وطن د ما ضرر وطن ته ورسیږي یا زه پیسې لاسته راوړم او زه د چا غلامي قبوله کړم که نه دا مې په ژوند کې دا شی نه ده کړی ما د 2003 کال نه تر 2009 کاله پورې 80% تیل د افغانستان ما اکمالول 80% ډېر غټ رقم دی ولې یو ما په خپل افغانانو باندې تیل خرڅ کړي یو ټن په $1000 خرڅ کړی ورباندې ولې په امریکایانو چې ما نه $15,000 غوښتل ما په امریکایانو خرڅ نه کړم همدغه عزیز صاحب ما ته هم د پوښتنې وړ وه نه هم د دولت سره په 20 کلونو کې قرارداد درلود نه هم د امریکایانو سره نه د نړیوالو مؤسساتو سره د USAID سره نورو سره هېچا سره زه دا شی تاسو ته وایم په دې چې هغه ځای کې اول خو مې امریکایانو ته په دې تیل نه ورکول کنې ما د امریکایانو نه کولی شو چې 20 میلیارده 15 میلیارده 20 میلیارده ډالر لاسته راوړم ول چې هغوی د کراچۍ نه خپل تیل اکمالول افغانستان ته او ما ته لنډ په افغانستان کې ما تیل ورته ورکړي وی خو دا هغوی ته ډېره زیاته ګټه وه خو ما هم زیات پیسې پیدا کولی شوی خو ما وجدان او د ما ضمیر دا اجازه ماته نه راکوله چې زه تیل په امریکایانو خرڅ کړم د یو شي په خاطر باندې چې دا موږ تاسو خو به څو کاله ژوندي یو خو آینده نسلونه منځته راځي زه نه غواړم چې په تاریخ د دې ملک کې دا ولیکل شي چې دغه یو څوک په نام د عزیزي
او د څو پیسو یا د څو ډالرو په خاطر باندې د هغه انجن د جنگ فعال ساتلی و چې هر بم باندې مثلا په کلو کې په سلاو انسانان وژل کېدل. دا د ما ضمیر نه قبلول. همدغه دلیل و چې نه مو د امریکایانو سره نه د حکومت سره قرارداد درلود. نه مې د هغه سره د امریکایانو سره دولت سره مې په دې قرارداد نه درلود چې ما کتل تویښه چې دوه افغانان دي، اخواته طالبان دې خواته د جمهوریت، دواړه د دې وطن بچیان دي. او هغه ځای کې چې د وینې بوی ده، زه باید هلته $1 هم سرمایه ګذاري ونه کړم. ما طالبانو سره مې $1 کومک نه ده کړی، یعنې دوی ته مې هم یو بایسکل نه ده اخیستی او هغه اوس موجود په قدرت کې هم دي. تقاضا هم شوی او که نه په جمهوریت کې تاسو ویل چې سیستم ډېر فاسد و. ډېر فاسد و. دوی غوښتنه د پیسو کوله یا باید تاسو مجبورېدئ تر څو دوی ته یو څه ورکړئ او دا قرارداد ترلاسه کړئ؟ داسې چل ده چې که ما غوښتل چې زه قراردادونه د دولت واخلم، د دولت قرارداد، تر ما قوي سرمایه‌دار په افغانستان کې څوک نه و. د ما نه هېچا زیاتې پیسې په افغانستان کې هېچا نه درلودلې، خو ما کولی شوی چې سرکونو قراردادونه واخلم، د پلونو واخلم، د USAID قراردادونه واخلم او نور د دولت قراردادونه واخلم، خو ما هېڅ قرارداد وانه خیسته. ځکه دغه دستګاه چې وه، دا دستګاه هغه و چې دوی جنګ یو افغان د بل افغان سره درلوده. ما نه غوښتل چې په دې بخش کې زما یو افغانۍ یا $1 سرمایه ګذاري وکړم، او دا علت و چې ما دا کارونه کوم. یعنې پیسو ته ما نه دي منډې وهلي یا د پیسو په خاطر مې سر نه ده ټیټ کړی. او د امریکایانو خو جدا موضوع، د امریکایانو موضوع دا و چې هغه خو د بل ملک خلک راغلي وو دلته، ولې دغه شی چې ما کړی و خو صحیح ما به یو $100 میلیارده پیدا کړي وای، خو زما مسایه به د دې وطن هر چا ته سر ټیټی وای. وپوهېدې که نه؟ ما به عمر تېر و، خو د ما مسیح به هم ویلي چې په دا زه به په قبر کې د ما مسیح و کړوسي به هم دا راته ویلي چې لعنت دې په تا نیکه چې تا د $100 په خاطر باندې او دا دوی د ماشین فعال ساتلی و، او چې په هر کلي کې مثلا دا انسانان، ماشومان، سپین ږیري، زاړه ځوانان مړه کېدل. ولې دا چې امریکایانو بیا خپل تیل د کوم ځای نه اکمال کړه، زه وجدان خو زه راحت یم، ما خو دا کار نه ده کړی که نه. بله صاحب، ارادې طرف که راشو، په هغې وخت کې تر کومه ځایه پورې دغه ډول لویو پروژو تطبیق دپاره ارادې شتون درلود او نه درلود، او په اوس کې دغه اراده تر کومه ځایه پورې قوي او اوس ګور هغه وخت کې که نه، هغه وخت کې دا شیان واړه شیان چې موږ جوړ کړي د موږ نفر ډېر په تکلیف و. یعنې هغه وخت کې هغه شیان چې موږ جوړ کړل، مثلا د شپږو جیک بلند منزل ټاورونه چې موږ جوړ کړل که نه، یا فرضاً مثلا د ازي بانک چې جوړ کړه، مثلا د اسلامي بانک جوړ کړه، مثلا یا فرضاً هغه د صورتي د ذخایر د تیلو ګازو چې جوړ کړه، چا نه پرېښودو چې ذخایر د تیلو جوړ کړو په حیرتانو کې، باوجود د ټول دولت د 40 ساعتو ذخیره د تیل نه درلودله. دا ذخایر چې موږ جوړ کړه هغه د یو میاشتې ذخایر و د مملکت. وپوهېدې که نه؟ ولې چا دې شیانو ته نه پرېښودلو، خو یا په دې بانه یا په هغه بانه ته مشکل و، هغه مشکل، خو خیر په هر حالت هغه موږ جوړ کړو. ولې موږ غوښتلی شوی چې ډېر شیان جوړ کړو، خو داسې کار و چې ډېر زیات په تکلیف شو، ډېر زیات. خو دا اوس هم داسې کار ده چې دغه د 10,000 میګاواټو برخه دا داسې چلو چې دا د نن و پرون ورځې آیډیا نه وه، دا د ډېر کلونو نه د ما مغز کې ګرځېدله. داسې ده چې یو ملک لکه افغانستان دا اساسي انرژي د برق چې داسې جنګ ځپلی او داسې غریب هیواد، او دا برق یو دفعه د غربت نه جګی د عین د سلم هیواد نه راټیټوي. وپوهېدې که نه؟ اوس 100 هیواد به خدای د سلم نه راټیټوي. وپوهېدې؟ په دې خاطر باندې چې دغه اساسي شی د دې ملک دپاره د انرژي چې ټول دا سیستم وسرخیږي، نو په دې خاطر باندې سوچ چې ما دا اراده وه، زه پس د دې نه دا اراده خپله ما امارت اسلامي سره قبلي کوم شناخت نه درلوده، نو ما دا موضوع یو خط ولیکه ملا صاحب برادر ته، یو لیکلی خط مې نوشته ورته چې زه اجملا صاحب غواړم په دې وطن کې 10,000 میګاواټه برق جوړ کړم، خو د تا نه څو شیانو کومک غواړم چې یو دغه بیروکراسي نه وي، یو دغه دپاره یو کمیټه تعینه کړي
چې دغه ځای په ځای کارونه مخته لاړ شي. نو پس د یو هفتې د اول ما ته راغی چې په دواړو سرو دغه بهترین کار دی راشه. زه راغلم کابل ته. نو چې راغلم کابل ته دوی خپل ټول وزیران یې کېنولي وو. ماجي د ملا برادر ویل چې دا خپل وزیر صاحبانو ته چې دا کارونه دوی ماتل نه کوي. بیا یو کمیټه یې تعین کړه. بیا ما د ملا صاحب برادر ته ویل چې زه به په هره میاشت کې یو دفعه راځم که کوم مشکل سره خبرې به وکړو. دوی له بیخي صحیح ده خو داسې د هغه تفاهمنامې نه تر دانه پورې درې څلور میاشتې تېرې شوې موږ مصروف شو چې د فابریکې خریداري خو دونه مشکل پیدا نه شو زه دې ته زه اړوند شم چې زه کابل ته پرواز وکړم. هر هفته کې د هر وزارت معین دا زموږ ټیم سره میټینګ درلوده. بیا دغه درجه پروتوکول یې کاوه. بیا دا پروتوکول ته د ملا صاحب برادر دفتر ته هغه لیده ټول ځکه دا نن چې موږ سره خبرې کول د ټول جریاناتو نه چې څلور میاشتې کې تېر شوي دی خبرو. نو په دې خاطر باندې یعنې موږ تیز کوم همکاري ولیدله او داسې ده چې دا مهم نه ده چې نن امارت اسلامي ده سبا څوک ده بل سبا څوک ده خو مهم د دې وطن 45 میلیونه انسانان دي. دا به ډېر خلک تفسیري وکړي دا شی به خلکو یا جوړوي نه جوړوي دا به جوړ شي دا به خبرې وکړي یا ارقام غلط دي دا ارقام داسې دي دا شیان باید یو شی باندې پوه شي چې دا کوم پرزې د موټر نه دي چې د کوم دوکان نه اخیستل کېږي راوړل کېږي دلته. دا ډېر غټې فابریکې دي او د دې داسې ده چې عمل نن دې کال کې به په سترګو وویني چې دا د دې سازو ساختمان دا 2 میاشتې بعد راځم چې د ساختماني کار شروع کول دا خلک ویني. پس د هغې نه مثلا دا 3 میاشتې بعد چې دا فابریکې راغله چې دا پس د 6 میاشتې نور د 2-3 زره میګاواټو فابریکې راشي. دا بیا عملا دا خلک ته معلومیږي چې د زه چې زه څه مجبوریت لرم زه نه کوم سیاسي سړی نه کوم سیاسي اهداف لرم نه چا پورې تړلی او مقصد چې زه راشم دلته او دا خبره زه وکړم چې زه ونه شم کولی. زما خپله بزنس یعنې زده چې زه د ما خپله ډېر غټ لوی بزنس زه ډېرې پیسې جوړوم. نو خبره داسې ده چې دغه شی چې کومه دا صرف د دې په خاطر کومه چې دا مې وطن ده او یو شی باید دې وطن ته میراث پرېږدم. نو دا میراث به ما ته ډېر یو غټ شی ده. په ده باندې به ما کورنۍ افتخار کوي په ده باندې به ما ملت خلک افتخار کوي. ده به آینده ځوانانو ته به دا یو سرمشق یو لاره وي چې یعنې داسې ده چې باید په دې پوه شي تر خپل وطن نه بل ځای هغه نه ده صورت مهم نه ده. یعنې دغه یعنې داسې دا به یو درس یو سبق یې آینده نسلونو ته. خیر بیرته که راشو همدغه مهم مورد ته چې 10,000 میګاواټه برېښنا آیا د افغانستان د اوسنۍ اړتیاوو پر بنسټ دغه حساب شوی دی او که د راتلونکي لپاره ستراتیژیک هدف هم دغه دی؟ ګورې دا زه به وایم چې دا 10,000 میګاواټه برخه ده دا هغه داسې یو حالت ده. ګوره یو انسان چې انرژي ونه لري که نه درته وایي که ته ورته وایي چې راځه چې لاړ شو لږ پیاده وګرځو نو سړی درته وایي چې زه ولا انرژي نه لرم انرژي راکې نشته چې پیاده وګرځم. نو دا ملک چې انرژي نه وي دغسې یو د پښو د لاسو نه داسې حیثیت لري لکه یو مریض چې په سیروم باندې په حال د کوما پروت وي. دا 10,000 میګاواټه چې ده دا دونه کوي چې دا مریض د چپرکټه جګ شي او په پښو لاړ شي. خو چې وزغلي دا ملک 25,000 میګاواټ برق ته ضرورت لري چې وزغلي. نو زموږ دغه پروګرام د اصلا د 10,000 میګاواټه مو کاله پروګرام نو دا موږ راوسته 4 کال دپاره چې 4 کاله کې دا 10,000 خلاص جوړ کړو. نو زه دا کوشش کوم چې ما نن په جلسه کې په هغه کې وویل رئیس صاحب د برېښنا ته جمله صاحب ویل چې دا نور تاجران چې راځي څوک 15 میګاواټه جوړوي څوک 10 میګاواټه څوک 20 میګاواټه د ما نه زیات د هغه قدر وکوئ زیات هغه ته توجه وکوئ. هغه بیچاره همدغه هغه داسې ورته وي همدغه یې توان رسېږي نو د ما نه مالې زیات د هغه قدر وکوئ. نو زه دا 10,000 میګاواټه چې جوړ کړم چې ووینم چې دغه نور تاجرانو که جوړ کړي وو ښه ورته ښه که یې نه و جوړ کړي په تعقیب یې
10,000 میګاواټ نور جوړوم. مننه عزیز صاحب، د دې پروژې د بشپړېدو لپاره تاسو ویل چې 7 کاله وخت ورته په نظر کې نیول شو، بیا هغه 4 ته راوستلو خلاف د هغه توقعاتو چې بیرون کې دي. هغوی ویل چې په 7 کې نه ممکن په 14 کې هم دغه څه بشپړ نه شي، خو تاسو په خپلو امکاناتو او په خپلو همکارانو باندې دغه باور لرئ. اوس که راشو دغه څو پړاوونه لري، اصلي داسې کوم پړاوونه دي چې هغه پړاوونه یې طی شي او څو پړاوونه یې طی شوي دي؟ بیروکراسۍ تر کومه ځایه پورې په اوس کې ممانعت کوي که نه کوي؟ دغه مورد یاره زه خو د بیروکراسي دلته نه وینم، ځکه دغه 850 میګاواټه دولت ځمکه ورته ورکړې ده موږ نفر ته، ځمکې خلاصه ده. وپوهېدې که نه کنسلټن څوک چې ډیزاین جوړوي هغه د سولر ډیزاین تکمیل کړی ده. دا د باریکاب و نغلو د غزني دغه شروع کېږي، د هغه د څورته یو میاشت وروسته دا کانکریټ دغه ژمی لږ زره خلاص شي د عمل نه اخر کې دا کانکریټ و هغه چوکاټونه نصبېږي، هغه اپریل کې دا شیشې را رسېږي، اپریل مۍ کې شیشې ورته نصبېږي. زیاتې همغه ترانسفارمر یعنې په جریان د 6 میاشتو 8 میاشتو کې دا سره خلاصېږي. هغه چې د زغالو فابریکه ده هغه لږ مشکله ده، هغه داسې نه ده لکه دا سولر غوندې. دا سولر ډېر اسانه شی ده. هغه داسې ده چې د هغه اریکشن چې یعنې نصبولې ماشینري به هم غټ ماشینري و غټ لکه د 5 و بلډنګه د دې ازي بانک درته. نو دا دزده چې د د اریکشن دپاره تر اوسه په افغانستان کې یو فابریکه د زغالو د تولید د زغال نه کومه د برق فابریکه نه وه. دا یو نوی شی ده دلته. د هغه منیجمنت ټیم یې د اولې فابریکې دپاره موږ هم هایر کړي دي، زیاتره د هندوستان متخصصین دي. دا تقریبا په 1000 نفره په نصبولو کې 1000 نفره کار کوي، چې په دې 1000 نفرو کې تقریبا 100 نفره خارجیان دي، 100 نفره خارجیان دي او 900 نفر نور افغانان چې زیاتره د افغانانو کې هغه لیبر دي او بل یو څه هغه دي چې باید ترن شي، چې ترنه وي 1000 نفر په نصبولو کې پکار دي چې دا فکس تقریبا یعنې په هغه وخت د ټول فابریکه راورسېده. د دې فابریکې چې په ډېر سوړ 24 اور 24/7 کار وشي، یعنې تقریبا 11 میاشتې 12 میاشتې وخت نیسي هره فابریکه. نو دا 2 فابریکې دي. موږ دا یو ټیم جوړ کړی ده. اوس د موږ ټیم کار کوي په 2م ټیم باندې، په 2مې فابریکې دپاره. ځکه که چېرې دا یو ټیم جوړ شي او دا یو ټیم د یو فابریکې باندې یو کال تیر کړي او دا خو تقریبا 40 فابریکې دي، دا خو بیا 40 کاله نیسي، داسې نه کېږي. دغه 15 فابریکې 15 ټیمه، 10 فابریکې نصبول شروع کېږي 10 ټیمه. په همغه ټیم ورته جوړوو چې بغیر د هغه نه د هغه څه نومېږي دا تکمیلول مشکل نه دي. عزیز صاحب، که راشو دې ته چې تاسو ویلې چې هره 2-3 میاشتو وروسته خپله یو راځئ دلته د کار څخه نږدې لیدنه کوئ، که کوم مشکل وي د هغې مشکل د حل دپاره لاس په کار کېږئ. کومه مشخصه نتیجه باید موږ ته راتلونکو 24 میاشتو پورې افغانان یا هیوادوال داسې کومه نتیجه به دوی وګوري چې د هغه دپاره هم ښه درنه څپېړه شي چې بیرون کې ناست دي، نه کومک د افغانستان سره کولی شي، یوازې د هغه چا تخریب کوي چې افغانستان 40 میاشتو کې 40 میاشتو کې خو به ته دغه تقریبا په حدود 1500 میګاواټه تر 600 میګاواټه د سولر برق فعال ویني چې بهره بارداري ته آماده ده، کار کوي، یعنی انسانان څخه مستفید کیږي. دا یو په 40 میاشتو کې به مینیموم 3000 تر 3500 میګاواټه برق د زغالو هم ویني په سترګو چې عملاً ولاړ دي، عملاً کار کوي او عملاً انسانانو ته هغه رسېږي. نږدې د افغانستان د اوسني وخت ضرورت هم دومره د 3.5-4 میګاواټ دا ایمرجنسي ضرورت ده. کنې تنه د کابل ښار 2.5 میګاواټه تنه د انسانانو د کورونو 2.5 میګاواټه ضرورت ده، او که برق لږ زره زیاتي خو 2000 میګاواټه باید هغه پارکای صنعتي ته ورکړل شي. او بیا دا پارکای صنعتي چې پوه شي دونه افغانان به لکه توت داسې به راټول شي، د افغانان دونه فابریکې به جوړې کړي
وړې وغټې چې هېڅ هم اندازه نه لري اماده ده چې فابریکه خو په جنراتور نه چلیږي یا په 2 ساعته برق نه چلیږي بیا هم هغه مورد ته راګرځم چې متاسفانه هغې ورځ نه ستاسو دغه اعلان کړی دی ځینې کسانو په ځانګړې توګه پخوانیو ځینو لویو سیاستوالو د برېښنا په سکتور کې ستاسو پر پانګونې دوی شک ښودلی او دا یو خیالي نظر بللی دی نن هم په بیرون کې ځینو رسنیو د هماغو کسانو د ادرسه دغه ډول شیان نشرول کله چې دغه څه عملا نن شروع کیږي 22 میاشتې وروسته ممکن موږ او تاسو لکه څنګه چې تاسو ویلې د دغې ثمره یا نتیجه هم تر ډېره حده پورې وګورو ولې بیا هم دوی کوشش د دغه ډول منفي افواهاتو کوي زه به یو شی درته ووایم تویښه چې یو شی هغوی هر څوک چې هر څه افواد کوي چې هغوی چې شی دې وطن ته نه جوړ کړه او نه جوړولی شي او د دې نه مثلا حسادت وړي چې بل څوک راځي دا وطن جوړوي نو دا د هغوی هغه د صورت دی پرې چې دا ملت خپله قضاوت وکړي او ملت خپله وویني ښه بد ملت تر ما او ستا ملت ښه هغه قضاوت کولی شي عزیز صاحب ملت ته مو اشاره وکړله ملت هم نږدې ټول افغانان دا هیله لري چې د کونړ پر سیند هم یو بند جوړ شي حکومت وایي ډېری پانګونې ته دغه څه اړتیا لري او دومره څه اوس امکانات حکومت سره نشته که چیرې تاسو غوندې ملي سوداګرو باندې غږ وشي په دې برخه کې آیا په دې برخه کې هم پانګونې ته زړه ښه کوئ زه داسې چې د هغه څه نومېږي اول خو دا شی دی چې د 10,000 میګاواټو برخه باید زه جوړ کړم پس د هغې اندازه ده چې دغه څو دغه بند چې ده د کونړ د بند یو هغه دی سورت دی د افغانستان د حکومت او د پاکستان ترمنځ دا یو سلسله جنجالونه ځکه دا سرچشمه د دې اوبه چې دی دا هغه خواته د پاکستان د غرونو نه اخیستل کېږي بیا راځي د افغانستان خاوره کې داخلېږي بیا بیرته ځي پاکستان ته نو دوی دغه یو سیاسي مسایل که سره حل شي چې په تقسیم د اوبو یا په دې باندې که نه نو خبره داسې ده چې دا به ډېره دا موضوع به ډېر اسانه کړي خو که ضرورت شي چې وطن په ده باندې جوړیږي او دا کاري زه هر وخت حاضر یم ډېره مننه کوم ودان رابو شو دې ته چې د سرطاني ناروغیو د درملنې په برخه کې هم د یوه لوی روغتون د جوړېدو خبره تاسو کړې وه که راشو په دې برخه کې دغه چیرته ورسېده او ولې دغسې یو فکر درته پیدا شو چې افغانستان په اوسنیو شرایطو کې داسې یو روغتون ته ضرورت لري چې اقلا د سرطاني ناروغیو د درملنې دپاره هغه ابتدایي امکانات ولري داسې کار ده چې د موږ خو یو ځمکه ده دلته په دارحمان مینه کې 300 جریبه ځمکه ده دې کې موږ یو خارک کړی و سورت دی د شارک جوړېدلو دپاره پلان درلود نو منظور شوی پلان فقط دونه چې شروع کړو دا وخت چې دا موږ یو نیم کال مخکې ودراوه شو کار مو شروع نه کړو موږ چې دا تیر ده دا ځمکه موږ تقریبا 25 میلیون ډالر اخیستې وه موږ دا بهتره چې دغه 300 جریبه ځمکه یو 2 هسپټاله جوړ کړو د کانسر او کانسر او جنرال هاسپټال بل چې د زایشګاه جوړ او بل یو میډیکل سکول جوړ کړو پوهنتون ده او دغه کانسر دا فری دا هغه صورت د پیسې په خلکو باندې نه چارجېږي دا چل او بل څو بلډینګونه چې دغه ډاکټرانو د هستوګنې ځای پکې او د دې محصلینو د شپې لیلیه دا شیان پکې دا ځمکه موضوع لاړه اول تصفیې ته دا ډېر وخت هم در بر ونیو تصفیې ته لاړه د تصفیې نه بیا ادارې اراضي ته راغله دا 2 ورځې کې چې وزیر صاحب زراعت تللی وزیر صاحب زراعت نن په جلسه کې ما ته وویل چې هغه ما امضا کړ د ما نه خلاص شو نو هغه ځي ادارې امور ته یو 2 هفتې نور هم چې هغه تعدیل اجازه ورکوي په د هغه شورای وزیران او ما تصمیم دا ده چې په آخر د حمل میاشت کې یا د ثور میاشت کې دغه تعهد کړم قراردادي ما راغوښتی و ډیزاین مکمل تکمیل ده هر څه تکمیل دي د جوړول لپاره دغه یو ساعت د مخه ما قراردادي هم راغوښتی و چې ورته مې آمادګي ونیسه چې په آخر د حمل کې یا د ثور په اول کې د په کار شروع کړو او د اقل دونه ضربتي کار وکړو چې په جریان د یو نیم کال کې دا
پروژه خلاص کړو د بل خصوص د هسپټال هغه نور کې یو کال نور وخت دربر ونیو فرق نه خو د هسپټال بخش باید په یو کال کې سره خلاص کړو تاسو مخکې هم ویلي و چې د نړۍ دویمه ستره او جګه ودانۍ به جوړوئ هغه اقدام مو چیرته رسېدلی او د دغې اسمانڅکې ودانۍ چې د نړۍ دویمه لوړه ودانۍ به وي کارونه په کوم ځای کې دي او د خو داسې چلو چې دا اصلا دا یو پروژه وه چې دولت غوښتله 550 متره جګ کړي د دوبۍ جګترین ټاور د دوبۍ ښار دوم ټاور او په د دنیا اووم اتم ټاور کېده خو دا دوبۍ دولت دا صرف نظر وکړو دا ځمکه ما واخیستله خود ما ته یو فکر پیدا شو چې ولې زه 550 جوړوم ولې دا دوهم ټاور د دنیا جوړ نه کړم خو دولت د دوبۍ دا موافقه ما سره وکړله او په دې باندې کار شروع کړ اوس یې هغه ټول فاونډیشن یې خلاص شو او اوس نو دا تقریبا یو میاشت وروسته د ځمکې سطح ته رسیږي او پس هغې نه هر درې ورځو کې یو منزلي جګي هر درې ورځو کې هر درې ورځو کې او په 2029 کال کې دغه هندور به خلک کلی جوړي خو دا دوم جګترین ټاور د دنیا خو موږ تصمیم ولرو چې په 15 براعظمونو کې دغه شی جوړ کړو بدون له دوبۍ نه غواړو چې یو په اسیا کې جوړ کړو یو په اروپا کې په استرالیا کې په امریکا په کاناډا کې نو دا شیان جوړو چې دا یو دا به هغه یو سمبول د هغې چې دنیا ته دا ثابت شي چې افغانان هم داسې شی جوړولی شي چې هلته د تاسو ډېر ماهر متخصصین هغه نشي جوړولی او که جوړولی شوی خو دا ګز د میدان ولې نشي جوړولی نو ځکه دا هغه د صورت دی دا یو شی زه دا دنیا ته هم ثابتوم چې افغانان ډېر بااستعداده خلک دي افغانستان د پوهې خلک دي افغانستان داسې نه دي چې تنه دا یو اړخ د جنګ یې تاسو لیدلی ده خو افغانان ډېر نور شیان هم جوړولی شي چې جهان ورته به حیران وي اما دا څنګه کولی شو په عمل کې ثابته کړئ متاسفانه که ووایم همیشه صحیح د افغانانو جنګ ګټلی دی په څو ډېر لوی قدرتونو ته یې ماتې ورکړې خو په سیاست کې مو همیشه بای کړې ده ولې نشو کولی اقلا دغه دواړه د توازن سره برابر وساتئ خو زیاتره شوي دي توی که افغانستان داسې ده چې په آخري 50 کلونو کې خو د سوچ زیات مخت جنگ ته جنگ خو هر څه د منځه وړي تپل شوی و په افغانانو پردی جنگ خو کلچر د منځه وړي اخلاق د منځه وړي ادب د منځه وړي ډېر شیان د منځه وړي که خو په زمن کې افغانان ډېر مبتکر خلک دي ښه خلک دي خو دا زمینه داسې ورته مساعده نه شوه زیات داسې لکه په دې وطن باندې یعنی ډېر داسې وشول چې زیات کوشش وشو دا وطن په جنګ کې دا وطن ژوبلي دا وطن بدنامه وي دا وطن هغه یې صورتي ځکه ډېر دلته سیاسي هدفونه سیاسي انګیزې نو ولې هغه د صورتي هغه شیان چې ما په جوړ کړي په اماراتو کې یعنی که امارات خلک دي یا د نور خارجیان دي په نام افغان ته چې ګوري افتخار باندې کوي او په یا زه فرضاً په هغه شی چې اوس مثلا د ما په استرالیا کې ډېره غټه پروژه منځته راځي زه دغه شی جوړوم چې ټول استرالیا د افغانانو ته احترام وکوي وپوهېدې که نه یا هغه شی چې زه غواړم چې په هند کې جوړ کړم ټول دا 1.5 میلیارډ هندوستان خلک به لاس په نامه ولاړ دي افغان ته نو دا پروګرامونه چې موږ دي دا یو په یو سر راځي سره علي صاحب اوس به راشو د بانکدارۍ برخې ته بانکدارۍ ته هم که زغلنده نظر وکړو په دغه سکتور د اوسني وضعیت په اړه که راته ووایي د تېرو څه باندې 4 کلونو په تېرېدو سره چې جمهوریت له منځه تللی او اسلامي امارت حاکم شوی دی بانکدارۍ سیستم تر کومه ځایه پورې بېرته هغه خپل عادي حالت ته راګرځېدلی دونه زه درته وایم چې د بانکداري سیستم هغه چې مضبوط او ښه په دا اوس ده دا په ټول جمهوریت سیسه وخت کې نه و یعنې په دې باور وکړو چې منطقا درته وایم منطقا چې سنټرال بانک کې ټولې پیسې خارج کې بندې شي
پخوا خو جمهوریت کې یو بانک خو دلته تا نه پیسې اخلي دلته قرض ورکوي ولې چې اورش د خلکو راشي د انسانانو خو سنټرال بانک کې پیسې بانک ته ورکوي او قرضداران د خلاص کړي چې خپل پیسې راټول شي بیا ته ما پیسې راکړه امارت اسلامي خو بانک مرکزي کې پیسې نه درلودلې د سقوط په حال کې باندې دا نه پوره خو د پیسې خو قید شوې کنه پشتیبانه د هغه بانک شو د افغانستان بانک هغه پیسې خو په خوا د سوي مثلا عزیزي بانک غضنفر بانک کاش پیسې کمیدلې خود سنټرال بانک نه پیسې اخیستلې مشتریانو ته ورکولې او په دې کنه مشتریانو ته ورکول وخت چې په خپل پیسې راټولې بیرته سنټرال بانک ته مرکزی بانک ته ورکول د افغانستان بانک ته ورکولې ول امارت اسلامي کې خو هغه پیسې قید شوې امارت اسلامي په خپل وچ لاس وچ ایس چې دا سیستم د بانکي د ژوندۍ وساته چې د جهان دکتورین د اقتصاد ورته حیران پاتې دي چې څنګه د بانکي سیستم وساتل شو باور وکړئ دوی خو یو سیستم ورته جوړ کړ چې اول کې $100 ورکړه بیا $200 ول ډېر هیوادونه د شروع کول لکه لبنان کې چې $100 شروع کړ $50 تر هغه $100 تر اخر دروازې بسته کړې وای زیاتې نشته دي پیسې اما دوی هغه یو ډېر حوصله مندۍ نه کار واخیسته تاسو کو وګورئ د سیستم د بانکداري نه ډېر کم خلک خارج ته تلي دا سیستم د بانکداري د منیجمنت رهبری د بانک مرکزی د اول ورځ تر دانه پورې په دغه 4 کالو کې دونه په انسانیت او په هغه باندې راشه او درشه جیو پاس باندې د منیجمنت ټول بانکو وساته چې یو نفر د آی ټي ونه تخته یو نفر د اپریشن ونه تخته یو نفر د کریډټ شوبې چرته لاړ نه ټول پرسونل موجود دي دا بانک خو اصلا دوه شی چلایي یو انسان چلایي یو ټکنالوژي پیسې خو نه چلایي اصلا دا دوه شی چلایي انسان او ټکنالوژي ولې دا ټول بانکونو منیجمنت ټول وساتل شو دا یو دوهم بانک د افغانستان بانک په خالی لاس ټول سیستم یې د سو چلاو چې هغه بانکونو مخکې چې 50,000 انسانان ولاړو نن هیڅ ولاړ نه دي یعنی د حافظه ورو د سه آرام کړ چې بانکونه د پرین خودل چې د منځم لاړ شي او هغه سیستم مو چلاو هم دا څنګه وخت وتوانیدل په دې باندې صاحب د دې ترڅنګ چې د نړیوالو محدودیتونه متاسفانه تر اوسه پورې چې زه خپلم بعضو حیرانه پاتې کېږم ورته خو دوی ډېر زیات زحمت ویسته د رهبري د افغانستان بانک یعنی زه د زده چې زه خپله یعنی موږ هر چا دا فکر کوي چې نن د سیستم د بانکي د منځ ازي سوا د منځ ازي خدای به دا رقم مهارت سره وساته او په خالی لاس هم په خالی لاس یعنی ډېر داسې مبتکرانه کار چې دوی کړی ده په خدای کې د اقتصاددانان د دنیا ورته حیران پاتې چې داسې حالت راشي چې سنټرال بانک ټول پیسې قید شي او په کمرشل بانکونو باندې ټول ولس ورمنډه کړي پیسو دپاره او کمرشل بانکونه هغه څه نقد پیسې چې د ولس اخیستي هغه قرضو کې ورکړي او هغه جایداد هم نه خرڅیږي او قرضان خپل قرض هم نه راوړي او سیاسي بدلون هم دومره غټ سیاسي بدلون هم دومره غټ شي او بیا بانک سیستم ژوندی پاتې شي یعنی دا ډېر ښه برنامه دوی مخته بوتله خو ډېر حوصله‌مندي او ډېر پروفیشنل او دا وایم چې هغه د صورتي دا بانکي سیستم به زیات قوي شي په دې ملک کې زیات او د دغه سیاسي بدلون وروسته که حساب وګورو پر بانکي سکتور دغه د بې باورۍ زیاتوالي ته راشو اوس دغه باور د تیرو 4 کلونو په پرتله بیرته تر کومه ځای پورې هغه څومره چې اغېزمن شوی و اوس یې بیرته خپل ځای چې هغه سیستم چې مثلا 100% بې باوره شوي و که نه هغه اوس داسې چې مثلا په هر یعنی تقریبا اوس تر 50% باندې بیرته هغه شی منځته راغلی باور یعنې بیرته انسانان پیسې راوړي بیرته یې ډیپازیټوي بیرته یې جمع کوي وپوهېدې که نه خو افغانان به وروسته د حقایقو نه خبر شي وپوهېدې که نه چې دا سرغم په څه طلسم هنر باندې دا سیستم د بانکي وساتل شو افغانان به یو پر سل اعتماد نور زیات کړي چې آفرین په داسې حالت کې په داسې مجبوري کې تاسو دا سیستم د بانکي وساته د یو پانګوال چې بانکي سکتور کې مو پانګونه کړې ستاسو په اند بانکداري په افغانستان کې
کومو داسې مهمو اصلاحاتو ته اړتیا لري؟ داسې ده چې اگر چې زه دونه زیات د 4 کاله 15 کاله دونه زیات انوال د بانک نه یم، خو زه داسې فکر کوم چې هغه ډېر هغه د صورتي مهم دا چې ټول عصري ټکنالوژي باندې باید سمبالي او باید د منیجمنت دوامدار باید مختلف ترینینګو ته لاړ شي، مختلف هیوادونو ته لاړ شي او هغه شارټ ټایم کورسونه باید هغه کې صورت ځان اپډیټ کړي، د جهان په بانکداري باندې ځان اپډیټ کړي، ځکه د بانکداري هغه شی چې په افغانستان کې د عین شی په امریکا کې د عین شی په فرانسه کې د عین شی په لندن کې بانکي سیستم یو سیستم د ټول دنیا کې سیستم یو سیستم ده، یا همداسې کې اپریشن ډپارټمنټ لري، همداسې کریډټ ډپارټمنټ لري، همداسې آی ټي ډپارټمنټ لري، همداسې دغه ټول سیستم عین شی ده. صرف بعض ځای کې کپیټال کم ده، کپیټال زیات ده، بعض ځای کې یو قوانین د مملکتونو چې تر 100% د خپل کپیټال ته قرض ورکولی شي، 100% بعضې کې 2% ښکته پورته دغه شي، نو ټول سیستم عیني سیستم دی. مخکې داسې ویل کېدل چې عزیزي بانک د خلکو د شخصي پانګې یوه لویه برخه قبضه کړې او د دوی په اختیار کې نه ورکوي. دا خبره حقیقت لري؟ دا ټول لرې د واقعیت نه دي. هغه کوم شی چې د هغه صورتي کوم اصولنامه یا کوم پروګرام چې د بانک مرکزي د خوا نه ورکړل کېږي مطابق د همغو عزیزي بانک همغسې اجرات کړي دي. اوس به راشو عزیز صاحب شخصي ژوند ته. د خپل شتمنۍ او ګټې څومره برخه مو خیریه کارونو ته ځانګړې کړې ده؟ ګوره ما خو داسې ده چې زیات زما کوشش دا ده چې زه ډېر لذت وړم چې هر انسان سره کومک کوم، فرق نه کوي چې په کوم مذهب کې باندې د کوم هیواد یې څوک او مشخص خپل هیواد افغانستان کې که نه، افغانستان کې ما داسې ده چې زیات کومکونه کړي دي، خو ډېر محصلین د هغوی سکالرشپ ما ورکړی ده. مثلا ډېر وخت هغه دغه زلزله زدگانو سره کومک مثلا دا $1500 میلیون د هغه دپاره د دې هاسپیټالو د دې میډیکل سکول دپاره زموږ بجټ ده چې دا جوړو. دغسې راتلونکي ناروغیو درملنې دپاره کومه شفاخانه او پوهنتونونه 2 شفاخانې دي، یو د کانسر یو د زایشګاه شفاخانه. $500 میلیون ځکه 400 بستریز هاسپیټال د کانسر دپاره ده او 250 بستریز د زایشګاه دپاره ده او د دې دپاره یو پوهنتون ده او په ضمن کې تقریبا په حدود 500 کورونه دي د هغه دپاره د مامورینو دپاره. نو دا کوم هغه چې ده او په عین زمان کې یتیم خانه ده، دغه ټول دپاره $500 میلیون چې دغه ټول په همغسې عصري شکل باندې زه غواړم چې هغه مریض چې مثلا په اروپا کې هغه وسایل ټکنالوژي په شفاخانه کې هغه دلته موجود دي، یا فرضاً هغه په دا درېیم حالت چې راورسېږي دا کانسر هغه بیا لاړ شي او ته نه کیمو ورته ورکوي نور شي، او که دا ابتدایي حالت کې ډېر کانسرونه چې د هغه علاج کېږي د هغه تداوي کېږي، نو په دې خاطر باندې دا یو مهم شیان دي. دا هم د کانسر شیان هم دا بدبختي د جنګ چې مثلا دونه باروت او بمونه استعمال شو، هغه ټوله ځمکه زهرجن شوې ده، هغه ترکاري او سبزیجات او شیان چې د هغه ځینې استفاده کېږي دا متاسفانه چې د ډېر وخت کېږي دغه مرض په افغانستان کې ډېر زیات شوی، بیخي زیات شوی. ما یو نور په حق ورسېدلی همدغه کانسر هغه نه. کله چې د افغانستان نوم اخیستل کېږي داسې څه وینئ چې تاسو ته خوشحالي درکوي او داسې کوم څه اورئ چې هغه تاسو ډېر خفه کوي؟ ولا زه خو د افغانستان ما خپل وطن ګران ده او زه په هر چېرته فخر کوم، ځکه چې زه چې هر ملک هر شی جوړوم که نه، زما هغه ډېر غټ سرمایه ګزاریګان نور ملکونو کې دي، مثلا په میلیاردو ډالر مثلا په اماراتو کې دي، مثلا همدا رقم د کوم پروژې چې موږ اوس غواړو په استرالیا کې جوړ کړو دا څه د پاس د 15 میلیارد پروژه ده. مثلا زه په هغه ډېر په فخر وایم چې وزیران هم ناستي، صدر اعظم هم ناستي، زه وایم چې ما خپل وطن افغانستان اوس صحیح 50 کاله مخکې یا 10 کاله مخکې د تاسو وطن هم ډېر وروسته پاتې و، ولې زما وطن په جنګ کې و، نن هغه وطن ارامه شو او زه په دې فخر کوم چې زه په خپل وطن کې دا شی جوړوم که نه، نو په دې باندې افتخار کوم. ما باندې خپل وطن ګران ده،
ما باندې دغه فرد د افغانستان ماته محترم دی چې هر څوک د هر ولایت او د هر ژبې او د هر هغه قوم دا شی نه او هر ولیش د خاورې ته احترام کوم دا خو خوشحاله کوي څه مو خفه کوي افغانستان په اړه ولا داسې چل دی چې داسې دی چې زه ما شی نه خفه کوي ولې دا بعض جزئی شیان چې وینې که نه داسې زه نه خفه کېږم ځکه ډېر زه یو غټ ویژن لرم زه په یو غټه سترګه ورته ګورم یعنې زه وایم چې دا وطن خپله لاره پیدا کوي خپل دا بچیان لري دا وطن جوړیږي دا وطن د نجات هغه د سمې لارې ته ځي او دا وطن بالاخره په پښو درېږي وپوهېدې که نه هغه څوک چې په دې وطن په بدبختي کې خپل خوشبختي ویني هغه خدای نیست و نابود کوي وپوهېدې که نه دا وطن ډېر ځوانان مړه شو دې وطن کې ډېر خلک ډېرې ښځې کونډې شوې ډېر نو دا وطن زیاتي نور حوصله د جنګ نه لري دا نور دې وطن کې باید مرګ و ژوبل را نشي دې وطن کې باید هیڅ افغان یا د دې وطن بچی باید زیاتي ژوبل نشي عزیز صاحب یو عمرکار تجربه مو چې ټول کړئ داسې یو مهم درس یا تجربه چې وغواړئ له خپلو هیوادوالو سره یې شریک کړئ له هغې څخه درې مهم وړاندیزونه یا تجربې مو کومې دي ولا داسې چل دی چې د راز د موفقیت د ما په کار کې یو داسې چل دی چې دغه بخت یا لک چې ورته وایي که نه دا اصلا 1% دي داسې نه وي چې بختیاری کول 50% او 80% او 1% دی دا داسې نه ده دا اصلي شی 1% ده وپوهېدې که نه اصلا 50% دغه لیډرشپ او مشري هغه مشري چې ته د خپل شاته دا قافله کومې خواته څنګه یې سوقې او سره رقم دا رهبري کوي او سره رقم دا کوي نو اصلا ته خو پیسې نه ګټې قافله یې ګټي درته خو قافله ته سره رقم ته رهبري کوي وپوهېدې که نه نو دا مشرتوب دوهم هغه ټیم چې ته لرې که نه ټیم دا ټیم ورک چې دغه ټیم چې ته لرې چې په هغې کې کثیف و کثافت نه یي کوي کثافت باید څخه پاک او ښه ټیم ولرې چې په یو فکر او په یو اندېښنه هغه باندې په یو نتیجې ته ورسېدل بیا ذاتي مخته لاړ شي که نه دا دوام ټیم دریم یو سلسله رسک هم باید سړی قبول کړي ژوند کې که یو رسک قبول نه کړي خو یو سنجول شوی رسک نه د بام نه ځان لاندې وغورځوي چې د عزیزي بانک نه توکلت علی الله او ګړز راولېږي او ذاتي هغه د صورت مړ شي دا رسک نه یو سنجولی رسک باید یو څه رسک واخلي ما ته ډېر خلک وایي ته په دې وخت افغانستان ته ځې افغانستان کې هغه د صورت دی ته بیا دونه غټه سرمایه ګزاري کوې دا رسک زه وایم ګورئ اول خو مې هغه وطن ده زه چې خپل وطن خلکو ته یو شی جوړوم هغه په دې باندې زه خوشحاله کېږم زه روحاً ارامه کېږم دوام دا زده چې ځکه دا رسک وانخلم او زه یې جوړ نه کړم دا وطن هر څوک یې جوړ کړي آیا یو انګریز راشي هغه د وطن ماته جوړ کړي آیا یو روسی راشي جوړ کړي آیا یو فرانسوی راشي خو هغه هېڅکله نه راځي دا رسک باید زه واخلم جوړ یې کړم خو هغه د صورت زه په دې پوهېږم چې دا افغانستان ولس چې په دې خیر باندې هغه باندې پوهېږي هغه ټول شاته درېږي درته او دغه د فابریکې نه هم درته ساتنه کوي د هر نه دې ساتنه کوي ځکه دغه شی دی چې هغوی دپاره جوړ شوی دی له سیاست لرې له اقتصاد او سوداګریز پلوه فکر کوئ افغانستان پر کوم لوري روان دی افغانستان کې خو چې دا جنګ ارامه شو دا بهترین شی دی وپوهېدې که نه نور راغلم چې د امارت اسلامي چې زه کوم وینم که نه د دوی امکانات ډېر کم دي امکانات کم ډېر ضعیف نظر په هغه سیل غوندې پیسې چې جمهوریت په وخت کې د امریکا نه راتلې یا فرضاً نور راتلې دوی امکانات ډېر کم دي خو ډېر زیات دوی هغه د صورت کوشش کوي چې یو شی جوړ کړي یو څه جوړ کړي ځکه ولې امکانات محدود دي رابشو د ایلن ماسک خبرې ته ایلن ماسک وایي چې پیسې خوشبختي نه راوړي د یوه شتمن افغان میلیاردر په توګه ورسره موافق یاستئ او دا واقعیت ده چې پیسې خوشبختي نه راوړي اما ډېری خلک بیا د خوشبختۍ یوازینی کلي پیسې نه دا غلط د پیسې داسې زه به تاسو څو شی ووایم ته ښه یو انسان داسې ده چې پیدا کېږي د مور نه بېکاله او بیرته مري
د 2 متره کفن سره خو د دنیا نه هیڅ نه وړي او که میلیاردر ده که غریب ده که مسکین ده که هر څه ده خو هغه یو معده لري یو قاب ډوډۍ خوري که نه خو تر هر څه مهمه باعزته باوقاره ژوند او دا مهم شی ده نسبت د دې نه چې ته بېوقاره پیسې پیدا کړي دوهم که پیسې پیدا کړي دا هم ښه کار ده پیسې پیدا کړي خو چې پیسې رښتیا د انسان و انسانیت او د بشریت او د انسانانو په راحت کې استفاده تسکه وکړي او پوهېږې که نه دا بیا خوند کوي دا بیا صحیح ده خو که ته داسې دا هدف وي چې زه باید ډېر پیسې پیدا کړم زه خوشبخته کېږم داسې بیا نه خوشبخته کېږي چې یعنې کې څه پې کې دا کاغذ خورې خو ته نه په یو کاغذ کې به هلته لیکل شوي چې 2 میلیارده په دې اکاونټ کې لري 2 میلیارده دې اکاونټ کې یعنې څه کاغذ به ته خوشحاله یې څه په دوبۍ کې افغانانو په میلیاردونو ډالر سرمایه‌ګذاري کړې افغانستان هم ډېر فرصتونه لري آیا داسې کوم څه تاسو وینئ چې هغه افغانان چې دوی په بهر کې پانګونې کړې راشي او خپل هیواد ته او هغه خپلې پانګې افغانستان ته راولېږدوي دا شل چې دا خو ډېر مشکله خبره ده چې ته ټول افغانان ته چې تاسو خپل بزنس ودروئ راشئ دلته افغانستان کې سرمایه‌ګذاري وکړئ هغه خلکو یو بزنس خپل جوړ کړی ده خپل فامیل یې ځای په ځای کړی ده خپل اولادونه یې ځای په ځای کړي دي یعنې سکول ته مثلا یا فرضاً فامیل یې خپل کړی ده خپل بزنس یې سیټ اپ کړی ده که نه ولې داسې باید غږ ورباندې وشي د امکان په صورت کې چې تاسو څونه کولی شئ په خپل وطن کې هم چې هغه بزنس چې تاسو جوړ کړی چې هغه هم خراب نشي او په عین زمان کې وکول شي خپل وطن کې یو شی جوړ کړي دا بهترین کار دی ډېرې ښې موضوع ته مې اشاره وکړه په لنډ ډول اگر چې خبرونه هم پای ته رسېدلی دی که دې ته راشو عزیز صاحب تاسو څومره کسانو ته انسانانو ته د کار زمینه برابره کړې ده او بالخصوص افغانانو ته په ټوله کې دا څومره کاروبار چې تاسو به لرئ دا خو زه زیات غټ نمبر ده تو ښه ته نه په دوبۍ کې ما سره 55,000 نفر کار کوي 55,000 نفر دا ډایرکټ چې د ما امپلوي دي او ان ډایرکټ په میلیونو انسانان مصروف دي مثلا د دونو فابریکو دونو شیانو چې مواد اخلو خو ان ډایرکټ میلیونو نفر مصروف دي په افغانستان کې مثلا دلته په شاید فکر کوم 15,000 نفر کار کوي ولکه د انرژي شیانو اوسدانو نه شروع کی په لکو انسانانو موږ سره کار وکړي د نوې پروژې په تدبیر سره په لکو انسانانو په افغانستان کې په افغانستان کې په لکونو نفر کار وکړي دا ډایرکټ او ان ډایرکټ ټول مملکت ټول مملکت ته خیر رسیږي داسې کومه هیله مو پاتې ده چې لا هم په تمه اوسېږئ چې هغې ته هم ورسېږئ عمومي زه داسې یو ګول نه لرم د پیسو دپاره د ما هېڅ ګول خو چون بزنس داسې ده چې ته موفق اوسېږې دې خوا ته موفقیت لاسته راوړې هغه ته پیسې راځي یعنې زما دا هدف نه ده چې زه باید 2 میلیاردونه نور پیدا کړم خو زما دا هدف دی چې زه باید هغه ځای ته ځان ورسوم خو هغه پیسې هم راولي وپوهېدې که خو زما ډېر توجه دې ته نه ده چې زه باید ډېر پیسې وګټم خو خبره دا ده چې دغه بعضې شیان چې مثلا په دنیا کې ډېرو خلکو په خپل هېوادونو کې نه دي جوړ کړي نشي جوړولی زه هغه شی زه غواړم چې په هر براعظم کې جوړ کړم او دا یو د افغانانو یو هغه چې افغان هلته یو سرجي او هغه هېوادونه هم افغانستان ته ذهن و فکر بدل شي چې نه داسې چې موږ ټول منفي فکر کوو داسې نه ده اوس به هم راشو د خپرونې وروستۍ پوښتنې ته کوم ځانګړی پیغام او نظر چې غواړئ له خپل ولس او خلکو سره یې شریک کړئ مهرباني وکړئ خپل ولس داسې ده چې هر څونه چې افغانان سره متحد دي با اتفاق کوي او خبره دا ده چې باید د هیڅ یو نشي غولولی او دا وطن کې باید زیاتي هېڅ جنګ نه وي وپوهېدې که نه دا وطن زیاتي د جنګ حوصله نه لري د دې وطن بچیان باید نه زخمي شي نه مړه شي ولې دا مرګ زخم تنه افغانستان ته خو نه ده راغلی یا د افغانستان نصیب خو نه ده او زه غواړم چې دا د ما آرزو ده چې زه خپل افغانان ډېر خوشحاله خوشبخته آرامه او د ښه ژوند خاوندان ووینم هر څوک ووینم چې خوشحاله هر څوک ښه ژوند ولري
هر څوک هغه یې صورت خوشبخته وي دغه د آرزو الله پاک مو تل خوشحاله او بریالي لره. ډېره تشکر. مننه کوم عزیز صاحب. ژوندی اوسئ. چې وخت مو راکړو. جوړ اوسئ. عزت اوسئ. تشکر.